تاسې ورته کښېنې درته وایي موږ اسلام راوستی د پخوا اسلام نه و خو نو یو څوک باید یو 15 دقیقې بحث ورسره وکړي چې دوی ته دا ثابته کړي چې دا تاسې اسلام راوستی دغه اول تاسې اسلام نه ده راوستی دروغ وایاست. په اسلام کې اساسي ترین اصول د حکم څه دي په آیاتونو چې منصوص ثابت دي او په قطعي دي د شک خبره هم نسته پکې اصولي دي هغه ټول تاسې جرحه کړي دي. د شورا اصل ده آیا تاسې له مسلمانانو سره مشوره کوئ؟ د خدای پیغمبر ته خدای پاک وایي چې وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم. شاورهم لملایانو سره نه دی ویلي چې لملایانو سره مشوره وکړه، وشاورهم له نورو مسلمانانو سره له نورو انسانانو سره مشوره وکړه فی الامر وامرهم د مسلمانانو چاره دا ده چې په خپلو کې شورا کوي. د دوی د شورا اصل چېرته ده؟ دوی پارلمان لري، دوی ولسي جرګه لري، دوی یو بله بنسټ لري شورا چې غیر له ملا د افغانستان متخصص د افغانستان عام سړی پکې او د نمایندګي په اساس باندې راغلی نه لري. د شورا اصل نقص ده. د دین یو اساسي ترین اصل چې په قرآن کریم منصوص ده هغه دوی په اصولو کې نقص کړی ده. بل اصل د دغه د قرآن کریم کې منصوص اصل د حکومتدارۍ امانتداري ده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامارات الى اهلها. خدای پاک تاسو ته امر کوي چې امانتونه اهل ته وسپارئ. امانتونه څه شی دي؟ عهدې دي، د مسلمانانو عهدې دي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه نبي صلی الله علیه وسلم ته راغی، یو زاهد صحابي و، ډېر په زهد مشهور صحابي و، یعنې تر اوسه پورې ابو ذر غفاري چې یو شی باندې مشهور ده هغه په زهد مشهور ده او یو عالم صحابي و. پیغمبر اسلام ته راغی چې استعمل لي ما ته وظیفه راکړه. هغه ورته ویل چې دا امانت ده او د خدای پاک د امانت پوښتنه کوي د قیامت په ورځ او ته ضعیف سړی یې، ته دا کار نشې کولی. د خدای د پیغمبر صحابي چې په تقوا کې ټاپ ده، مخکې دلته یو سړي وویل وایي تقوا ښه ده او که علم ښه ده. یو سړی به وفاداري او تقوا لري، بل به علم لري. د په نسبت باندې تقوا ښه وه. که تقوا ښه وای خو ابوبکر خو دغه ابوذر غفاري رضی الله عنه په پیغمبر اسلام په دستي ورلېږلی و چې ورور ته تقوادار سړی یې ته ورسه عهده واخله. لیکن تقوا کفایت نه کوي. پوهه د مسلک لپاره یو سړي به ډېره تقوا زده د لامبو سیالي ته خو یې نه شي ورکته کولی. په لامبو خو دی خو چې له سینده وځي خو په لامبو به وځي، په تقوا خو نه شي وتی. خو دا دنیا ټوله دغسې ده. د صحت عامې مشکل به په صحت عامې باندې حل کوي، په تقوا نه حل کېږي. د زراعت مشکل به د زراعت په پوهه حل کوي. یو سړی به هېڅ تقوا نه لري وروره، بیخي ږیره به یې هم خریلې صاحبه، د پتلانه په ځای به یې نیکر اغوستی صاحبه، بیخي د یهودانو شپو به یې په سر کړي، دا ټول کارونه به یې خراب کړي. لیکن په زراعت په ډېر ښه پوهېږي. د تا د باغداري سیسټم به ټاپ درته جوړوي. د تا په حکومتداري کې دغه سړی پکار دی. د زراعت په وزارت کې تا دغه سړی پکار ده. حضرت عمر ته هو خپل قاتل نه ده، ابو لؤلؤ مجوسي دا مجوسي و. دا په همدې خاطر د په حکومت کې ساتل شوی و چې هغه ډېرې ښې بادي ژرندې جوړولې. یو وخت یې حضرت عمر ته مخامخ ورته ویل، هغه وایي ورته ویل چې یوه ژرنده به نه کړې راته جوړه. ده وایي په کنایه کې ورته ویل چې داسې ژرنده به درته جوړه کړم چې ټول دنیا به پرې وغږېږي. مطلب یې دا و چې یعنې ترور د خو عمر ته په وخت کې فارس فتح سو او دی پرژن و. د هغه عقده ورته درلوده، عقده یې ورته درلودله، غوښتل یې چې مړ یې کړي حضرت عمر ته. بالاخره یې حضرت عمر ته شهید هم کړو. هدف مې دا دی چې هغه د هغه بادي ژرندې په خاطر کافر و. تر دې حده پورې حضرت عمر ته وایي پې پوه سو. دا خبره یې وایي نورو صحابو ته وکړه چې دغه سړي ما ته دغسې زهرجنه خبره وکړه. خو لیکن د مسلک په اعتبار باندې له هغه سړي هم کار اخیستل کېدو. خپل قاتل یې تحمل کاوه په دې خاطر چې د هغه یو مسلک زده ده. د کفارو د جنګ بندیان یې په همدې خاطر په همدې شرط ورخوسي کول چې تاسې په مسلمانانو ته سواد ورښیاست. د مسلک خبره چې ده په دین کې د احترام وړ ده. که یو سړی کافر وي که مسلمان یې مسلک ته د هغې باید درناوی وکړي. په افغانستان کې د مسلک درناوی نشته، امانتونه ضایع دي. دا دوم اصل د دین ضایع ده. نو خبره دا ده چې ورور له دوی سره به دغه بحثونه څوک کوي او چېرته به یې کوي؟ موږ تاسې به ورسره کوو او چې دی د ما او تا په مقابل کې ونه غږېږي. خو عامو خلکو ته لګیا ده وایي اسلام مې راوستی ده. څنګه د اسلام راوستی ده؟ دغه د په امامونو په سقاوو کې مې طالب درولی ده، څوک ګیرې خرېول ته نه پرېږدم. د خلکو عقیدې دې ور خرابې کړې. ګیره څه شی ده؟ ګیره خو دغه د پرېښي یا یې کل کړې. د انسان ایمان چې دغه له لا اله الا الله محمد رسول الله شروع کېږي چې هغه د عقیدې سره ارتباط لري، د خدای سره د بل شریک نه نیول، دغه د عقیدې اول د ایمان د ورننوتلو دروازه همدغه ده. دلته وروره یو سړی ناست په دارالامان قصر کې، په زرګونو شاګردان ورته ناست دي. روزمره د عقیدې په د مسلمانانو عقیدې ور خرابوي.
خلکو ته وایي له شیخ سره به شرک مشرک نه نیسئ، خلکو ته وایي په شیخ که دې سوری پرېوت ګناهګارېږي. وروره دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ شیخ چې شی ده ملایکه ده پیغمبر ده. صحابي ته پیغمبر علیه السلام وایي چې زه چې په مجلس کې تاسې ناست واست ما ته مه ولاړېږئ، خدای پیغمبر ته مه ولاړېږئ. فتفسحوا فقط مجلس سره پراخوئ، ولاړېږئ مه ورته. تا له شیخه داسې یو شی جوړ کړو چې د شیخ باندې که مې سوری ورولوېده زه ګناهګار یم. د شیخ سره که مې شریک ونیو د عبادت مې نه قبلېږي. وروره دا سړی په دارالامان قصر کې ناست په زرګونو خلک ورته ناست دي، ملي تلویزیون یې په خدمت کې ده، د ده بحثونه په ملي تلویزیون باندې خپرېږي. دا د خلکو عقیدې ورخرابوي، د خلکو عقیدې ورخرابوي، په هغې کې مشکل نشته، د خلکو ږیرې ور اصلاح کوئ. اوس خو دغه بحث دی عامو خلکو ته کوي، عام خلک په خدای پې تېروځي.